سلامونه نیکی هیله مننه زما سول ارزمند نن یو ځل بیا د فوتوشاپ سی سی 2020 ورژن تاسو په خدمت کې موږ نن جلسه 15مه جلسه د په 13 جلسه کې موږ د فوتوشاپ یا د لیر مربوط اړوند کوم معلومات چې ترلاسه هم کړل او کوم ځای کې چې کارونه کېدل او ترتیب یې و نو هغه لاک کول یا کول کول د لیرو ترانسپیرنت و ځینې نور په درسونه مربوط دي نو هغه موږ ووې نو په هغو کې یو چې د ډېرو زده کوونکو ډېر خوښ شوی و نو هغو اکثرا موږ ته تصویرونه ورلیږل چې دغو تصویرو کې ایډیټ وکړه یا هم په دو باندې یو ویډیو جوړه کړه تر څو دغه کوم تصویرونه چې موږ درلیږلي په دو کې موږ څنګه کولی شو د بلینډینګ موډ څخه استفاده وکړو یا هم دغو ځینې دي سیاسپید دي غواړو چې رنګه تصویرو ته یې واړوو او ځینې رنګه دي غواړو ځینې ایډیټینګ او یو څه ډیزاین کې وکړو نو غواړم چې یعنې نننۍ موضوع به د موږ د درس نه وي چې موږ یو درس یو لیول پورته کړو یوه برخه نو نننۍ د موږ د زده کوونکو غوښتنه نننۍ ویډیو ده تر څو پورې هغوی چې کوم تصویرونه موږ ته رالېږلي هغه ورته ډیزاین کړی شو په هغو کې کار وکړو او دغه درس مربوط دی 14مه جلسې دی چې هلته موږ ویلی و نو د ټولو نه مخ غواړم چې فوتوشاپ را خلاص کړم فوتوشاپ سی سی کولی شئ تاسو هم موږ ته تصویرونه راوستوئ تر څو پورې موږ کار پرې وکړو اما درس مربوط تصویر وي داسې تصویر چې موږ وکولی شو خپل درس مو چې مخکې ویلی هغه کې تطبیق کړی شو نو کولی شئ موږ ته د واتساپ د طریقه یا هم په کومنټ کې یا د ایمیل د طریقه موږ ته کولی شئ تصویرونه راولېږئ او کومې په پروژې چې موږ کاروو کوم درسونه چې موږ تر اوسه جوړ کړي دي د هر درس په څنګ کې درسي فایلونه موجود دي چې تاسو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ یعنې کومې پروژې چې موږ کار کړی د هغو ټول پروژې او هغه تصویرونه یې موجود دي کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ په هغو کې ایډیټینګ وکړئ اوکې نو د موږ فوتوشاپ پی سی سی نور خلاص شولو اوکې کنټرول او نوی پروژیکټ وګورئ دغه ځینې تصویرونه وو چې موږ ته د موږ زده کوونکو راستولي وو اصلا تصویران خو ډېر وو خو ما کوشش وکړه چې هغه تصویرونه چې یو څه کوالټي یې پورته ده یو څه ښه تصویر سره راغلی دي او یو څه نور مربوط د موږ د درس دي هغه تصویرونه مې ترې راواخیستل نو پر یو تصویر به انشاءالله په نوبت سره کار وکړو ټول نه د مخکې غواړم چې داسې په ترتیب ورشم دغه تصویر اخلم په دو باندې کار کوو وګورئ دو تصویر کې موږ صرف ایډیټینګ کوو یو څه زیاتونه کوو تر څو پورې تیر درس تطبیق کې کړی وي اوکې وګورئ غواړم چې په ساده تغییراتو کې راوړو یا ساده ډیزاین کې وکړو تر څو پورې زیات مغلق هم نه شي او زیات وخت هم نه ځکه تصویرونه ډېر دي نو په لومړی قدم کې نن یوه کاپي اخلم چې کاپي مو مخکې ډوپلیکیټ ویلي وو چې موږ به ډوپلیکیټ څنګه اخلو سمه ده نو وګورئ د دو ډوپلیکیټ چې موږ واخیستلو نو موږ څو دلته کالر ته تغییر کوو سمه ده اوکې کالر نورمال په لومړي سر کې نورمال وي نو موږ چې هر رنګ موږ په کار وي یا ضرورت وي موږ هغه انتخابوو نو فعلا زه تور رنګ انتخابوم نو مخکې د بلینډینګ موډ موږ مخکې په بلینډینګ موډ کې کالر ویلی وه سمه ده اوکې اوکې کمپیوټر یو څه ضعیفي کا سمه ده وګورئ تصویر څنګه شولو سیاسپید شو اوس زه غواړم چې د دغو کومې دغه یخنکاکې چې اغوستی دا څنګه کړو رنګه کړو هغه چې هر رنګ د موږ ضرورت وي نو د سلیکټ آبجکټ څخه استفاده نه کړو سمه ده د کویک سلیکشن څخه استفاده کړو اوکې سمه ده یو څه زوم کوو تر څو پورې هغه ځایونه چې موږ ضرورت نه ورته لرو هغه د سلیکشن څخه څنګه کړو وباسو اوکې کویک سلیکشن کې ومو
سلکشن کویک سلکشن در کومه چې منفي علامه ده یعنی هغه ساحه غیر فعال کرده د سلکشن نه وباس کومې چې موږ نه غواړو سلکت شي نو دقت به وي پکې سمه ده اوکې نور انشاءالله داسې کومه ساحه به نه وي شامله بدون زه یوه کنټرول جی یو کاپي راخلم دا کاپي زه د ټولو لیارو سر ته راوړم وګورئ سمه ده تر دې ځایه پورې وو اوس کولی شئ چې دلته هر ډول رنګ چې تاسو وغواړئ هغو ته انتخاب کړئ خو په لومړي سر کې د تاسو رنګ چې وي نورمال وي بل کوم موډ چې موږ انتخاب کړی دی بلینډ موډ سمه ده دا څنګه وي نورمال وي نو تاسو کولی شئ چې د کلر څخه په استفادې دلته کوم رنګ چې تاسو غواړئ هغه ورته وټاکئ وګوره هر ډول رنګ چې وي سمه ده اوکې دا ډول رنګ زه ورته ټاکم یا هم سور رنګ نو د رنګو تشخیص او کارونه ډېره مهمه ده انشاءالله بیا به یو کوچنی کورس په دې باندې موږ ولیدو چې څنګه موږ رنګونه وکارولی شو سمه ده نو وګورئ دلته موږ کولی شو نور زیاتونې هم پکې وکړو سمه ده بېرته د موږ رسو کالرز ته یعنی کیدای شي موږ کم رنګونه وکاروو هم موږ کولی شو مختلف رنګونه دي دا میکس یا ګډ شوي رنګونه دي نو بېرته موږ خپل حالت ته یې غوره کوو دا کوم چې مخکې وه سمه ده وګورئ سلیکشن اوکې یعنی دغه د مخ ساحه کومه چې ده غواړم دا سلیکت کړم سمه ده کنټرول ټي سلیکشن جوړم اوکې دا ساحه مې به انتخاب دا مې انتخابوم اوکې یو څه اندازه لوی وو نو زه کوشش کوم چې ټولو کوم تصویرونه چې دي هغه ټول وکاروو بیا هم وقت نیسي یو څه اندازه یو څه کوچنی کړو اوکې په دغه اندازه سره او دغه ساحه هم څنګه کړو باسو د سلیکشن څخه اوکې کنټرول جی کولی شئ چې د لومړي لیر یا هم سر لیر ته یې راوړئ نو وګورئ دلته یو څه طبیعي ډوله نه ښکاري نو کولی شئ تاسو په دې کې زیاتونه وکړئ کالر وګورئ سمه ده کې دا موږ نورمال کیو د مخ رنګ تقریبا کوم چې د انسان طبیعي رنګ دی د مخ تقریبا یو څه په دغه اندازې دی اوکې دا نو لومړی پروژیکټ و زه غواړم چې دا ثبت کړم او دویم پروژې ته شروع وکړم تمرین وکړئ تر څو پورې نور هم ښه زده کړئ دا کلوز کوم ذخیره کړی مې درته ذخیره مې کړو دویم پروژیکټ خلاصوم لومړی پروژیکټ موږ ذخیره کړو دویم کوم تصویر چې دی دا تصویر دی چې د موږ د فعالو زده کوونکو لخوا موږ ته استول شوی دی کنټرول جی په عجلې سره زه نور نو کار کوم سمه ده کنټرول جی کوم رنګ چې دی تور مختلف رنګونه کارولی شئ کالر اوکې سلیکشن وګورئ د مثال په ډول سره زه غواړم چې صرف دغه کوم ماشوم چې دی اوکې د دې رنګه راشي سمه ده پلاس اوکې یو څه زوم کوم اندازه کوچنی کیو
کنترل زی یا زید. اوکی زه ډېر دقت نه کوم تر څو پورې ټول عکسونه وکارولی شو، نو کوشش به د تاسو وي تر څو تاسو بیا چې کله ویډیو پای ته ورسېده وکاروئ. سمه ده. اوکی بېرته رسو پلاس کامي. سلیکشن مهم دی د کار د تیزوالي دپاره. آبجکت نه موږ استفاده نشوی کولی ځکه دلته آبجکتونه ډېر دي. کنترل زد نقطه کوچونه. اوکی سلیکشن کویک سلیکشن څخه موږ اوس فعلا استفاده کوو. نو کله چې تاسو ډېر د سلیکشن څخه کار واخلئ پوهېږئ چې بیا موږ چېرته د کوم سلیکشن نه په کوم ځای کې استفاده وکړو. سمه ده. مخکې مې د استفادې ځایونه درته وویل چې کویک سلیکشن څخه به په هغو ځای کې استفاده کوئ چې هلته رنګ سیم وي یا یو ډول وي. سمه ده. کنترل زی زه ویډیو دراوم. سمه ده. نو کله چې ما سلیکشن مکمل کړو نو زه بیا ویډیو بیرته سټارټ کوم. موږ سلیکشن وکړو. سمه ده. خو دقت هم ډېر د دقت نه هم کار ډېر وانخیستم. اوکې ایدو یوه کاپي خلم دا بیرته پالوم. کومه کاپي مې چېرخیستې وه د ټولو لیرونو سرتایرونو وګورئ تصویر د موږ څنګه شو رنګه شو، خو سوایي د سر نه ځکه سر مونږه کافي نه وه راخیستې. اوکې کنټرول جی. اوکې دا لیارم مکمل شولو. نو زه بله پروژه را اوپن کوم دا سیووم درته. نو درېیمه پروژه د موږ یو زده کوونکي دا تصویر و چې موږ ته یې راستولی و. نو موږ به په دې باندې کار وکړو. کنټرول جی. کنټرول جی ته ضرورت نشته، دلته صرف سلیکشن کو. وګورئ د کویک سلیکشن څخه هم استفاده کولی شو، د میګنیټک سلیکشن څخه هم موږ استفاده کولی شو. نو هر یو چې تاسو ته ګټور وي او په اسانۍ سره د هغو نه کار اخیستلی شئ نو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. وګورئ زه په ډېرې عجلې سره په تېز سرعت سره سلیکشن کوم. نو دقت به تاسو کې وکړئ ډېر، ځکه مو د ویډیو سایز یو څه بیا لوی کېږي. نو په دې خاطر باندې زه سلیکشن تیز کوم. اوکې اوکې کولی شئ په مختلفو ځایو کې مختلف تصویرو باندې دا کار ترسره کړئ. سمه ده. یعنې هر ډول تصویر کیدای شي تاسې د هغو نه استفاده وکړئ. بیا هم زیات چې کارول کېږي په فوتوکاپیو یا عکاسیو کې زیات کارول کېږي. څوک چې عکسونه جوړوي زیاته استفاده ترې نه کوم. سمه ده. اوکې د موږ سلیکشن نو کامل شو. انټر. اوکې دوی یوه کاپي رااخلو. سمه ده. وګورئ دوی یوه کاپي رااخلو. کالر اوللی
اوکی وګورئ سمه ده کولای شئ رنګ هم ورته تغییر کړئ سمه ده هر ډول رنګ چې تاسو وغواړئ کولای شئ موږ فعلا له تور رنګ څخه استفاده کوو اوکی بل تغییر دا غواړم چې راوړم اوکی وګورئ غواړم دا یو غیر فعال کړم د سلیکشن څخه استفاده وکړم اوکی اوکی دوی یوه کاپي را اخلم د بیک ګراوند نه سمه ده یوه بله کاپي هم را اخلم اوکی وګورئ انټر دوی کاپی شوې دا مارچ کې وې اوکی وګورئ لیر بیرته پالي وو سمه ده دا لیر سر ته راوړو ټول لیرو سر ته سمه ده وګورئ اوکی کولای شئ رنګ هم ورته تغییر کړئ مختلف رنګونه سمه ده وګورئ هر رنګ چې د تاسو خوښ و ورته کولای شئ دغه رنګ کړئ یا هم دا رنګ خو یو څه بېخاب کړو تر څو پورې طبیعي شي یو څه طبیعي ډوله شي اوکې وګورئ یا هم کولای شئ د دې نه هم استفاده وکړئ خو په ریډ کې کالر بیخي صحیح وه اوکې اوکې وګورئ نو که غواړم پروجیکټ کې درته سیف کړم بل تصویر دا و چې د موږ زده کوونکي راستولی و ویلي وو چې دا تصویر د کالیو رنګ ور تغییر کوي او کوم چې سیاسفید دی سمه ده یو څه طبیعي ډوله یې کوي چې رنګ یې د پوستکي دا کوم دی سمه ده لومړی خو موږ کوشش کوو تر څو پورې دو کاپیګانې را سره واخلو سمه ده اوکې وګورئ د کویک سلیکشن څخه موږ دلته استفاده کوو اوکې تاسو چې د هر سلیکشن سره راحت وئ کولای شئ استفاده ترې نه وکړئ نه غواړم چې لاس ورسره سلیکټ کړم زه سمه ده چې یو څه جذاب راشي اوکې پلاس یو څه زوم کړم تر څو پورې سلیکشن یو څه راحت شي اوکې سمه ده موږ سلیکشن وشو کنټرول جی کافي مې واخیسته اوس غواړم چې دغه کومه د کالیو یا هم د کوم یخن کاک چې دوی اغوستی دو کاپي هم واخلم درسره اوکې یو څه کوچنی کوم سلیکشن کنټرول زی بهري ساحه انتخاب شوه اوکې دوم یوه کاپي را سره اخلم یوه کاپي
د دغو ساحې اخلم سمه ده دغه چې کومه ده تر څو پورې په دې باندې موږ کار وکړی شو یو څه زوم کمه یو کمه اندازه ساحه څنګه شوه پاتې شوله کوچنی کوم یو څه لاس اوکی یه دونم یو کاپی خلمو گرمو درې لرونو کاپیگانی را واخستیم یو کاپی بلا دی بکگراوند نخلم کلوز اوکی وګورئ موږ ته خو ویلي وو چې دا څنګه کوي رنګه یې که سمه ده یو څه طبیعي ډوله یې که اوکې نو په لومړی قدم کې خو وګورئ موږ باید د رنګ کارونې علم ولرو که چېرته د رنګ کارونې علم ونه لرو بیا موږ کولی شو یو بل تصویر نه په استفادې کوم رنګ چې د مخ مربوط رسي یعنې د مخ رنګ رسي د هغو نه موږ کود واخلو وګورئ مثلا زه دغو ځای کود راخلم وګورئ چې مخ ته ورته رنګ ولري اوکې دغه کود یې دی کاپي اوکې نو اوس زه غواړم چې په دلته پروژیکټ کې کار کړم کالر اورلی سمه ده وګورئ دلته چې کوم کود موږ راخیستی و کود موږ پیسټ کیږو اوکې دا کود و بیا موږ رسو دلته هارد ماکس نه کار اخلو یا هم کولی شو د بل لیر نه استفاده وکړو نورمال کالر د لاندې کوم مشکل دی دا باید غیر فعال کړو سمه ده اوکې نو مخ یا د انسان د پوستکي رنګ تقریبا دغو رنګ ته ورته رنګ دی اوکې دلته مختلف رنګو کې مختلف رنګو سره تاسو کتلی شئ چې تر څو پورې د انسان پوستکي ته ورته شي اوکې نو موږ دغه اوکې دی سمه ده وګورئ لومړی حالت او اوسنی یا رنګه حالت یې پاتې شولو دوم تصویر دوم لیر د رنګ نه په استفاده اوکې هر ډول رنګ چې تاسو وغواړئ اوکې کالر سمه ده دا پاتې و یو بل دریم لیر چې د موږ د ټولو لومړی لیر راشي دا دو مربوط دی سمه ده رسم کالر ته وګورئ دو ته سپین رنګ ټاکم اوکې خو سپین رنګم په یو څه ټیټه سطحه کې چې کالر بکګراوند اوکې په همدې رنګ ولیسم وګورئ دا خو کوم لاس چې دی دا سیاسفید دی یم ساده دی نو موږ وکولی شو چې یو ساده عکس څنګه کړو رنګه کړو نو کیدای شي تاسو سب کور کې ساده عکسونه وي د مخکونیو یا هم د پلار عکس وي یا هم د نیکه عکس وي نو کله چې تاسو هغه عکسونه څنګه کوئ رنګه کوئ مخکوني سیاسفید عکسونه وو نو وروسته دومره بلې پروژې ته چې څلورمه پروژه رسي اوکې داسې یو کوم تاسو ته بل عکس هم د سیاسفید دی نو غواړو چې رنګه یې کړو اوکې وګورئ لومړی باید د سلیکشن څخه کار واخلو اوکې دوی یوه کاپي مې راواخیستله سو کالر ته اوکې د مونږ مخکونی نارمل د مخ رنګ د انسان د مخ رنګ تقریبا دې ته ورته دی اوکې خو مونږ غواړو چې په دې کې یې کړو هارد ماکس لایک یا هم داسې یو څه اپاسیټي کمیوو د اندازې ته اوکې په دویم قدم کې غواړم چې دغه کومه خولۍ چې ده د دو رنګ هم ورته تغییر کړم
ډېر په اسانۍ سمه ده هر رنګ چې د تاسو خوښ وي. اوکې بل غواړم چې مثال د ویښتو رنګ یې تغییر کړم. سلیکشن اوکې او غواړم چې صرف همدغه اندازه رنګ څنګه شي تغییر شي. اوکې موږ رسو لومړی باید په خپل بیکګراوند باندې وو. اوکې بیکګراوند نه مې یو کاپي راواخیستله، کاپي رنګ یې ورته تغییر وو. وګورئ رنګ څنګه شولو، طبیعي ډوله شولو. بیا هم تاسو کولی شئ چې ځینې رنګه ویښتانونه کیدای شي تاسو لیدلي وي په ځینو تصویرو کې. سکرین کامې یعنې که چېرته موږ دلته ویښته سم سلیکټ کړي وای نو موږ کولی شو ټول ویښته په دغه ډول رنګ باندې ورسره رنګ کړو. سمه ده. بیا هم موږ ویښته چې کوم هم سلیکټ کړل ښه وګورئ او په واقعي سره چې بیروني ساحه هم ورسره سلیکټ شوې ښه ده. هغه بله بیانه یوسو کولی شئ د ایریسر نه په استفاده یا هم ماجیک نه دا کې رنګونه سیم دي څه موږ نشو کولی چې د ماجیک څخه استفاده وکړو دلته. اوکې وګورئ موږ تقریبا تصویر ټول نو را کړی دی، رنګه کړی دی. نو صرف د دغه کوم کالي چې دي دا غواړو چې اوس وخت پرې ضایع کړو. صرف د موږ مطلب دا و چې موږ یو سیاسفید عکس څنګه رنګه کولی شو تر څو پورې د انسان هغه طبیعي پوستکي ته ورته شي. دا پروژه هم تاسو سیف کوم. د موږ د بل زده کوونکي یو عکس چې موږ ته راستولی و دا عکس و. غواړم چې د اوبجیکټ سلیکشن څخه په استفادې یوازې دغه ګل سور رنګ کې پاتې شي. نور بیکګراوند کوم چې دی شاوخوا هغه د څنګه شي سیاسفید وي. اوکې ډېر په اسانۍ سره په یو بله کاپي رااخلم. کالر کولی شو د هغو ځای نه هم موږ دا کار ترسره کړو. سیاسفید تور رنګ ورته اخلو. اوکې سمه ده. کولی شئ د ایریسر څخه کوم اضافي ساحه چې ده هغه پاکه کړئ. اوکې یا هم کوم مساحه چې تاسو غواړئ بیرته خپل طبیعي رنګ ته راشي کولی شئ له دې څخه یې ترسره کړئ. سمه ده. اوکې نو څو بله پروژه را خلاصې وو. یا هم غواړم چې دا کوم ډنډر چې دی دا هم ورڅه کړو. اوکې یو څه یې نور هم کوچنی کړو. غواړم اوس دا سیف کړم درته بلې پروژې ته ورځو. دا د موږ یو بل زده کوونکي تصویر و چې موږ ته یې راستولی و. غواړو چې په دو کې ځینې سیاسفید وي او ځینې نور یې څنګه وي په خپل طبیعي رنګ کې وي. نو لومړی یوه کاپي رااخلم. دا به د موږ وروستی پروجیکټ وي. نو ویډیو لویږي نو د ځینو زده کوونکو کوم تصویران چې پاتې شول ډېره بښنه ترېنه غواړم. نو انشاءالله په راتلونکي درسو کې به هغو ته هم یوه کتنه وکړو. سمه ده. رسمېدو رنګ ورته تغییروم. ډېر اسانه دی. سمه ده. نو تقریبا په دې برخه کې تاسو باید هیڅ ډول مشکل نه لرئ. کولی شئ دلته هم د ایریسر څخه په استفادې دا څنګه کوئ هغو خپل رنګ ته راوړئ. خو بیا هم که غواړئ چې بیخي رنګ ورته تغییر کړئ بیا هم تاسو څنګه کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. اوکې د اوبجیکټ سلیکشن څخه استفاده کوم تر څو پورې وکولی شم دغه سلیکشن ترسره کړم.
منتظر پاتې کی وګورئ object selection موږ ته selection ترسره کړلو سمه ده دا راوړو پورته په دې ډول سره نو اوس کولی شم دې ته هم څنګه ورکړم د رنګ تغییر ورکړم اوکې وګورئ په دې ډول سره یا هم په دې رنګ سره اوکې نو دا یو غواړم په دې رنګ سره نو دوام ته راځم object selection غواړم چې یو بل هم د مثال دغه ورته سلیکټ کوم object selection څخه اوکې یوه کاپي راخلم کاپي کاله اوکې دا سری سور رنګ ورته انتخابوم اوکې او د object selection څخه په استفاده یو بل هم غواړم چې انتخاب کړم دا کوم یو چې شاته دی دو اوکې کنټرول جی object selection ډېر ګټور دی کوشش وکړئ په هغو نه په ځینو ځایو کې استفاده وکړئ اوکې نو دا و د موږ نن درس نو انشاءالله بیا به موږ کوشش کوو تر څو پورې کوم تصویران چې تاسو موږ ته رالیږئ په هغو باندې عملي ډیزاین وکړو یا په خو یوه نکته تل په یاد درسه ساتئ موږ د هغو زده کوونکو په رالیږل شویو تصویرونو باندې کار کوو چې هغه د درس مربوط وي سمه ده نو کله چې موږ د درس پای ته ورسېدو نو بیا کولی شئ چې هر ډول تصویر وي هم په هغو باندې موږ کار وکړو او هم وکولی شئ تاسو په هغو باندې کار وکړئ یعنې چې پرې پوه شئ سمه ده نو زه اوس نه غواړم چې داسې یو درس کې داسې یو څه تطبیق کړم چې هغه موږ نه وي ویلي او د تاسو د سرګردانۍ سبب شي نو انشاءالله چې تر بلې جلسې پورې به بیا سره ګورو نو په الله م سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان